عبدالله ویلي چې د روانې جګړې پای ته رسول د ټولو مسؤلیت دی. کابل څخه د تللي دولتي پلاوي مشر ډاکټر عبدالله په دوحه کې د بین الافغاني ناستې د پرانستې په مراسمو کې ویلي چې په هیواد کې د روانې جګړې پای ته رسول د ټولو ګډ مسؤلیت دی. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام وویل چې د دغه جګړې اصلي قربانیان عام وګړي دي او د اوسنۍ جګړې پای ته رسیدل د خبرو له لارې ممکن دي او پوځي لار له دې پرته چې د خلکو درد او غم نور هم ډیر کړي بل نتیجه نه لري. د ډاکټر عبدالله په خبره هر اساسي موضوع د بحث او مذاکرې صلاحیت لري څو ټولې وي وروستۍ پریکړې ته ورسیږو. نوموړي په ټینګار سره وویل چې که چېرته د سولې رامنځته شوی فرصت ضایع شي نو ټول د جګړې ښکې لوري به د خدای جل جلاله او خلکو پر وړاندې مسؤول وي. باید وویل شي چې د کابل حکومت د پلاوي او طالبانو استازو ترمنځ نن شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو د چټکتیا په موخه د قطر په منځګړیتوب یوه ناسته ترسره شوه.